پښتو نثر د تخلیق هغه پیاوړی قالب دی چې د وخت په اوږدو کې د پښتو ژبې ښایست ژورتیا او هنري جوهر ښکاره کړی دی. که څه هم نثر په ښکاره د نظم د موسیقیت له زنځیرونو آزاد دی، خو په خپل ځواک کې داسې سحر لري چې د لوستونکو ذهن ته د تخیل پراخه لارې پرانیزي. پښتو نثر د ژوند یوه هنداره ده چې له واقعیتونو نیولې تر تخیلي نړۍ پورې د پښتو ادب لمنه پراخه کړې ده. په دې هنداره کې د پښتون قام دودونه، فرهنګونه، د ژوند کړاوونه او د زړونو ارزوګانې داسې انځور کړي چې د احساس رنګونه یې تر لرې رسیږي. د هنري لفظونو په دې ځانګړې خپرونه کې موږ نن په نثر خبرې کوو. د دې خپرونې میلمه مو د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون استاد پوهندوی دکتور سید اصغر هاشمي دی. زه شوکت اعتمادي یم او دا خپرونه د کونړ ملي رادیو تلویزیون په زیار چمتو شوې ده. استاد ستړی مشي، شاعر او لیکوال یا نثرنګار هر یو ځان ته خپل اسلوب لري. شاعر خپل فکر په منظوم شکل وړاندې کوي، اما برعکس لیکوال یا نثرنګار خپل تجربې په نثر کې ځلوي. زما پوښتنه دا ده چې د شعر په شتون کې نثر ته ولې اړتیا پیدا شوه چې رامنځته شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کونړ رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسیږي. دا خو څرګنده او معلومه خبره ده چې لکه څنګه چې په ادبیاتو کې شعر ته ضرورت دی، نظم ته ضرورت دی، په همدغه شکل باندې نثر ته هم ضرورت لیدل کیږي. دلیل دا شی دی چې زمونږ عام خلک د شعر په نسبت باندې د نثر نه ښه پوهاوی ترلاسه کولی شي، او دا چې تخلیقات او ایجادات په عمومي ډول باندې یو ځانګړی استعداد او ذکاوت غواړي، نو امکان لري چې یو څوک ډېر ښه نثر ولیکي، په مقابل کې یو سړی ډېر ښه شعر ولیکي. نو دا چې مونږ نشو کولای چې په یو چا باندې دا وتپو چې ته یا نثر ولیکه حتما او یا شعر ولیکه، نو ضرورت اړتیا یې دغسې د استعدادونو او ذکاوتونو په پام کې نیولو سره لیدل کیږي. او اړتیا یې دا ده چې نثر عام دی او عام خلک دا چې شروع د خبرو نه کوي او ورځنی ژوند یې ټول په همدغه نثري ویناو باندې پیل شوی وي، نو ځکه د نثر نه ښه پوهاوی ترلاسه کولی شي او په نثر باندې ښه پوهېدلی شي. نو امکان لري چې ډېر کم کسان وي چې په شعر باندې پوه شي، د شعر په تحلیل باندې پوه شي، خو د نثر په تحلیل باندې او د نثر په نه د یو مفهوم اخیستلو باندې ډېر خلک پوهېدلی شي. نو اړتیا یې لیدل کېږي. خو استاد که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته وګورو، د پښتو ادب لیکوالان یا شاعران تر ډېره بریده د نثر پر ځای باندې شعر ته مخه کړې ده، یا د شعر پیریان په ځان کې نه ولیدي. هغسې چې په کار وه چې په نثر کې باید د لیکوالانو قلم وازمایل شي، نثر ته خدمت وکړي، یا د نثر په برخه کې خپل قلم پورته کړي، هغومره کار نه دی شوی. د دې دلیل څه دی چې د نثر پر ځای باندې خلک شعر ته ډېره مخه کوي؟ علتونه یې خو ډېر کېدلی شي. کله چې موږ او تاسو د نثر او د نظم یا د شعر په تاریخي سوابقو باندې خبرې کوو، په پښتو ژبې کې لومړنی لاسته راغلی نظم دی د امیر کروړ. په فارسي دري ادبیاتو کې لومړنی لاسته راغلی لیکنه هغه هم نظم دی. په عربي ادبیاتو کې هم، یعنی په شرقي او غربي ادبیاتو کې د نظم تاریخ اکثره وخت د نثر څخه پخوانی وي، سره د دې چې انسان چې کله په خبرو باندې شروع کوي نو دا په نثر باندې وي. ماشوم په نثر باندې شروع کوي او هغه د افهام او تفهیم ډېره ښه وسیله د نثر ده. خو دا چې په بېلابېلو وختونو کې نظم ډېر ښه په ذهن کې ساتل کېده او سینه په سینه یا خوله په خوله ډېر مسایل، ډېر دودونه، د فرهنګي ډېرې خبرې دا به د یوې ټولنې نه بلې ټولنې ته انتقالېدلې. نو د دې د انتقال لپاره ډېره ښه خبره دا وه چې په نظم کې انتقال شي، ځکه نظم په ذهن کې ښه ساتل کېده. مثال په ډول باندې که چیرې موږ او تاسو وګورو، ځینې آثارو کې راغلي دي چې د
عبدالرحمن بابا ټول کلیات د یو چا په یادو باندې یاد دي خو په مقابل کې مونږ ډیر کم داسې کسان به پیدا کړو چې 15 مخه نثر د هغه په یادو یادولی وشي نظم خپل موسیقیت لري او خپل ریتم لري هغه په ذهن کې ښه ساتل کېږي. ستاسو مطلب دا دی چې د نثر په پرتله باندې نظم د انسانانو په ذهن کې ډېر ښه پاتې کېږي. یو علت دا شی دی چې نظم د انسانانو په ذهن کې ښه ساتل کېږي د نثر په نسبت باندې او ښه زده کېږي ځکه دا ډېر ویل کېږي. دا یو دویمه علت دا شی کېدلی شي چې په پخوا وختونو کې نظم د مادي مسایلو او د کور د چلولو یو ډېره ښه وسیله وه. شاعر به شعر لیکه او په دې شعر باندې به دې پیسې ترلاسه کولې. ښه مثال چې دی د سلطان محمود غزنوي په دربار کې فارسي ژبو شاعرانو به شعرونه ویلې بیا به په هغې باندې پیسې ترلاسه کولې مدح او ستاینې مدح به یې کولې. کله چې موږ د تحمیدیه قصیده وایو د دې تحمیدیه قصیدې محتوا او منځپانګه همدا وه چې د پاچا ستاینه به کېدله بیا به د پاچا نه یو څه شی غوښتل کېده نو دا یوه ډېره ښه وسیله وه د کور د چلولو لپاره. او دویم علت دا شی کېدلی شي. دریم علت دا شی کېدلی شو چې په نظم او شعر باندې به یو لیکوال ډېر ښه شهرت ترلاسه کولی شو د نثر په نسبت باندې. بل علت دا شی او داسې نور علتونه هم لري چې زموږ او ستاسو په ټولنې کې او په تاریخي لحاظ باندې نظم ته په بیلابیلو وختونو کې ارزښت ډېر ورکول کېده نسبتا د نثر په پام کې نیولو سره. استاد د پښتو ادب ابتدایي نثرونو ته که موږ تاسې وګورو که دا د پیروخان خیر البیان دی یا د شمس الدین نومي لیکوال د کندهار سراج الموتا ده یا دې ته ورڅېرمه نور آثار دي دا تر ډېره بریده په مسجع او مقفى نثر لیکل شوي دي. دا علت څه کېدلی شي چې د هغې وخت یا د هغې زمانې لیکوالانو به خپل نثر په مسجع نثر لیکه دغه اوسنی شکل یې نه و. کله چې موږ تاسو نثر باندې خبرې کوو بیا په پښتو ادبیاتو کې په سوابقو باندې غږیږو. لومړنی لاسته راغلی نثر خو په 612 کال کې د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء ده. هغې نه وروسته بیا روحانیان راځي او د روحانیانو په وخت کې بیا دغه مسجع نثر پیلېږي. بیا خوشحال خان او تر نن ورځې پورې د نثر دغه دوران او جریان پیل لري. دا چې ولې په هغې وخت کې روحانیانو مسجع نثر ته مخه کړله او د مسجع نثر نه یې ګټه واخیستله علتونه یې ډېر کېدلی شي. یو علت یې دا و چې په هغې وخت کې د عربي ژبې او همدارنګه د فارسي ژبې او د ځینو نورو ژبو تاثیرات په پښتو ژبې باندې ډېر و او دا چې څو ژبې سره راګډې شوې نو مسجع نثر منځته راغی. بله مهمه خبره دا وه چې د دوی شعرونه هم همداسې جوړښت درلوده. شعرونه یې هم په مسجع نثر باندې وو مسجع شکل باندې وو په نظمونو او شعرونو کې هم سجع لیدل کېدله. بیا نو دا د دوی همغه دود او سبک وګرځېده په خپل وخت کې چې دوی کوشش کوه چې د دوی نثرونه په مسجع نثر باندې وي او سجع نه پکې ګټه اخیستل شوي وي. وخت زمان په تېرېدلو سره دا دود او دا سبک نوی شو بدل شو او په یو بل سبک باندې بدل شو چې د روحانیانو نه وروسته د خوشحال خان خټک دستارنامه او د خوشحال خان هندوکوهنامه او د هغې نه وروسته تر نن ورځې پورې بیلابیلو وختونو کې په شعر کې په نثر کې د محتوا او د شکل له مخې بدلونونه منځته راغله. داسې خو استاد نه وي چې د هغې زمانې لیکوالان تر ډېره حده پورې مذهبي خلک وو ملین وو علما وو او په هغوی باندې هغه دیني تاثر پروت و لکه د خیر البیان چې دی خیر البیان د سورة رحمان په هغه باندې لیکل شوی دی په لحن باندې لیکل شوی دی. هغه د مذهبي تاثراتو وجه خو به نشي کېدلی. یو علت کېدای شي خو په عمومي ډول باندې که موږ وګورو په هغې وخت کې فارسي دري ادبیاتو کې هم ډېر مذهبي کسان وو چې د هغوی نثرونه ډېر ساده وو ډېر عام فهمه وو که نه. نو یو علت دا دی چې کله چې د نثر خبره موږ کوو او د نثر د باندې بحث کوو نو په هغې وخت کې یو علت هم د نثر د لیکلو په داسې شکل باندې چې دوی وړاندې کوه دا و چې دوی باندې د نورو ژبو تاثیرات ډېر وو او د نورو ژبو د تاثیراتو پر اساس باندې دوی مسجع نثر ته مخه کړله. او بل دا و چې یوازې د دینی مسایل په پام کې باید ونه نیول شي. دلیل دا دی چې د روحانیانو په دوره کې وروسته نثرونه ډېر ساده شوي دي
مسجع نثر نه یو نیمه مسجع نثر ته راغلي دي نو دا یې هم علت کېدلی شي نو ځینې نور علتونه به هم وي او دا به هم وي. استاد په اوسني وخت کې د نثر کوم ډولونه خورا ډېر مشهور دي په پښتو ادب کې د نثر کوم ډولونه ډېر زیات مشهور دي؟ ادبي نثر ډېر مشهور دی، هنري نثر ډېر مشهور دی، ساده نثر دی، کوم یو ستاسو په فکر باندې؟ کله چې موږ د نثر خبره کوو خو دلته به زموږ او ستاسو هدف او بحث هم ډېر هنري نثر باندې وي. خو د هنري نثر نه علاوه نثر خو یو داسې لوی بحث دی، لویه برخه ده چې څېړنیز آثار ټول په نثر باندې لیکل کېږي چې ساده نثر ورته ویلی شو او علمي نثر ورته ویلی شو. همدارنګه بیا که د هنري نثر خبره کوو هنري نثر ته هم اړتیا لیدل کېږي. نثر په بېلابېلو برخو باندې بېلابېلو لیکوالانو ویشلي دي، بېلابېلو لیکوالو ویشلي دي خو عمومي ډول باندې د لویې برخې چې ساده او هنري نثر ورته ویلی شو د دغو دوو برخو نه ډېره ګټه اخیستل کېږي چې هنري نثر یې ډېر وخت په ادبیاتو کې ورځنې ګټه اخیستل کېږي او د ساده نثرونو نه یا د علمي نثرونو نه په دې برخه کې نو بیا کله چې تحقیقات کېږي څېړنې او علمي کارونه کېږي د دې نثر نه ګټه اخیستل کېږي. که موږ اوس مشخص ډول باندې د نثر هغه برخو باندې خبرې وکړو چې هغه معیاري وي او د ټولو لخوا منل شوي وي نو داسې برخې به موجودې نه وي ځکه هر لیکوال د خپل نظر په پام کې نیولو سره د خپل هغه مطالعې له مخې نثرونه په بېلابېلو برخو باندې ویشلي خو دغه دوو برخو نه ډېره استفاده کېږي. استاد که چېرته په کوم موضوع کلام کې جذبه نه وي شعر نه دی، په نثر کې هم جذبه ممکنه ده؟ زه به د دې خبرې یو وضاحت وکړم چې د شعر لپاره یوازې جذبه مهمه نه ده، شعر لپاره تخیل ضروری دی چې ځینې داسې شاعران موږ لرو چې د تخیل ځواک یې ډېر پیاوړی دی لکه کاظم خان شیدا او د عبدالحمید مومند ادبي مکتب لارویان. ځینې شاعران به وي چې د هغوی د مفکورې خوا ډېره پیاوړې وي، ځینې شاعران به وي چې د هغوی په شعرونو کې د فکر او د تخیل خوا به پیاوړې وي، د ځینو شاعرانو په شعرونو کې به د عاطفې خوا پیاوړې وي، د جذبې خوا به پیاوړې وي. نو دا فرق لري په شعر کې. خو چې کله موږ او تاسو نثر ته راځو د هنري نثر خبره کوو نو هنري نثر لپاره لکه څنګه چې د شعر لپاره شعریت مهم دی، هنریت مهم دی، دغسې د نثر لپاره هم همغه د هنریت مهم دی. که موږ وایو چې هنري نثر هغه نثر چې تلپاتې وي، هغه نثر چې ارزښت ولري، هغه نثر چې زړښت ونه لري، هغه نثر چې کلاسیک نثر وي، کلاسیکیت ولري، نو د دې لپاره ډېره ضروري خبره ده چې هغه باید هغه اساسي او مهم توکي چې په ادبیاتو کې د یو ښه نثر لپاره ټاکل شوي دي هغه باید ولري. مثال په ډول باندې جذبه ورته ضروري ده، تخیل ورته ضروري دی، مفکوره ورته ضروري ده، فکر برخه باید پیاوړې وي. هغه شیان چې د شعر لپاره هغه برخې چې د شعر لپاره ضروري دي هغه د نثر لپاره هم ضروري دي. نثر لپاره هم ضروري دي. استاد یو لیکوال څنګه کولی شي چې لیکنه یې ساده وي، روانه وي او د موضوع مفهوم په ښه شکل باندې خلکو ته ورسوي او د دې سره په څنګ کې د ژبې ښکلا هم وساتي، هغې ته هم پام وکړي؟ د هنري نثر لیکوال استعداد فرق لري. امکان لري چې یو سړی ډېرې ښې ادبي ټوټې ولیکي، بل سړی ښه ناول ولیکي، یو بل سړی وي ډېر ښه رومانونه ولیکي. نو دا فرق لري، دا استعدادونه فرق لري. د دوی لپاره چې یو سړی ډېر ښه هنري نثر ولیکي مطالعه ورته ضروري ده، پراکټیس ورته ضروري دی. یعنی نثر او شعر په عین وخت کې د لیکوال یو ډول ارادي و غیر ارادي عمل دی. ارادي معنا دا چې مطالعه ونه لري او ستا ذهن د پخوانیو افکارو او نظریاتو نه ډک نه وي، ستا په ذهن کې ته چې د ذهن نه هر کلمه او هر فکر او نظریه راوباسي هغه تا سره د مخکې نه موجود وي، ستا سره په ذخیره شوي شکل باندې موجود وي. کله چې موږ د لاشعور خبره کوو نو هماغه زموږ او ستاسو په ناشعوري برخه کې وي، هغه بیا د ځینو علتونو پر اساس باندې د ځینې تداعیګانو پر اساس باندې راښکاره کېږي او ته وړاندې کوي. نو د ښه نثر لیکلو لپاره، د ښه شعر لیکلو لپاره مطالعه ضروري ده. په مطالعه کې هغه استعداد او ذکاوت چې ته لري هغه باید مشخص کړي چې ته په کومې برخه کې استعداد لري. که ته ښه لنډه کیسه لیکلی شي نو ضرور نه دی چې ته ناول ولیکي، که ته ښه ناول لیکلی شي نو ادبي ټوټو ته ضرورت نشته دی. یعنی هغه استعداد په پام کې نیولو سره باید کار وکړي. استاد د ادبي ټوټو او د ناول یادونه مو وکړله. زموږ په منثورو برخو کې مثلا چې که دا لنډه کیسه ده، که دا ناول دی، که دا ادبي ټوټې دي، تر ډېره د پکې خیال پردازي کېږي، د خیال په بنیاد باندې
یو څه پکې لیکل کېږي ولې بیوګرافي هم د نثر یوه برخه ده په هغه کې بیا موږ خیال نه کارو د دې دلیل څه دی چې موږ بیوګرافي د خیال پر اساس باندې نه لیکو په هنري نثر کې امکان لري چې کله موږ په هنري شکل باندې د یو چا بیوګرافي لیکو هغه ستا د ذکاوت او استعداد پورې اړه لري چې ته د یو چا هغه بیوګرافي په داسې هنري شکل باندې بیان کړي چې هنریت ولري یو بل سړی دی د یو چا بیوګرافي په داسې شکل باندې وړاندې کوي چې هغه ساده نثر دی لکه څنګه چې موږ هرې منظومې وینا ته شعر نشو ویلی شعر هغه خپل کیفیت لري خپل هنریت لري هغه خپل توکي لري د همغې پر اساس باندې موږ شعر ورته وایو د نظم نه بیلو دغسې ساده او هنري نثر هم د ځینو علتونو پر اساس باندې او د ځینو توکو پر اساس باندې یو بل څخه بیلولی شو نو دا چې ولې یو څوک بیوګرافي لیکي خو په دې بیوګرافي کې هنریت نه وي موجود دا د لیکوال پورې خبره ده زه ډېر داسې لیکوالان پېژنم چې هغوی بیوګرافي لیکلې ده خو په هنري نثر کې لیکلې ده شینټاغه یې ښه مثال چې کله شپون صاحب خپل د ژوند پیژندنه چې یو نه یو ډول بیوګرافي ته ورته ده دا یې وړاندې کوي په ډېر ښه هنري نثر کې وړاندې کوي امکان لري ډېر داسې کسان وي چې هغوی هنري بیوګرافیګانې ولري خو ساده نثرونه وي ساده نثر په شکل باندې وي دا د استعداد او ذکاوت پورې اړه لري د لیکوال په استعداد او ذکاوت پورې خبرې دي خو ساده یو شمېر لیکوالان داسې هم دي چې دوی په شعوري توګه باندې غواړي چې په خپله لیکنه کې داسې لغات راوړي داسې پور ویونه راوړي یا سخت ویونه راوړي چې هغه ډېر سخت وي ډېر مغلق وي او هغوی ګمان دا کوي چې په دې سره زما لیکنه ښکلې کېږي زما نثر پرې رنګین کېږي دغه د پردیو ژبو لغاتونه راوړل او د سختو الفاظو کارونه کلیمې پکې راوړنه د نثر ښکلا بلل کېږي کله چې موږ د هنري نثر خبره کوو اوله مهمه خبره دا چې هنري نثر لیکل دا لکه څنګه چې شعر یو ډول غیر ارادي عمل دی یا موږ ورته یو لاشعوري عمل هم ویلی شو ځینې کتابونو کې چې ورته د الهام خبره کېږي هنري نثر هم په همدغسې شکل باندې همدغه تعریف ورته ټاکلی شو کله چې د هنري نثر خبره کېږي هلته د الفاظ او کلمات د هرې برخې لپاره ټاکل او هلته یو ډول اراده له تا نه اخیستل کېږي خو که یو څوک کوشش کوي چې په ارادي شکل باندې د ځینو هغه کلماتو نه استفاده وکړي چې ځان نسبتا د نورو نه متفاوت وخی دا خو سم کار نه دی خو ځینې خبرې دي چې هغه باید زه یادونه وکړم چې که چیرې د یو چا د مطالعې ساحه ډېره زیاته وي او هغه د بېلابېلو علومو مطالعه ولري نو د هغه په نثرونو کې او د هغه په شعرونو کې امکان لري چې ډېر داسې کلمې وي چې هغه تحلیل او تفسیر ته ضرورت ولري او دا یو ډېر مطلب دا د لیکوال د قوت پورې ارتباط لري او د لیکوال د استعداد پورې ارتباط لري موږ یو نظریه لرو په انګریزي ادبیاتو کې هغې ته د پریګننټ نظریه وایي د پریګننټ نظریه دې ته وایي چې کله موږ نثر لولو یا شعر لولو ځینې کلمات په دې شعر کې حمل ته ضرورت لري مطلب دا شی دی چې هغه باید واضح شي په نثر کې هم دا خبره شته کله چې موږ د حمزه شینواری چې د خوشحال خان خټک په یو بیت باندې کتاب لیکه هغه د همدغه نظریې پر اساس باندې کار شوی دی چې هلته دغه بیت کې کلمو حمل کړی دی نو کله داسې کیدای شي خو که موږ وایو چې د نورو ژبو د کلماتو نه استفاده کول نو موږ د نورو ژبې د تاثیراتو نه ځان نشو خلاصولی امکان نه لري هیڅ یوه ژبه په دنیا کې نه وي چې هغه 100% پاکه ژبه وي موږ په پښتو ژبې باندې د عربي ژبې تاثیرات شته د فارسي ژبې تاثیرات شته او هغه کلماتو نه په خپلو ژبې کې هم ګټه اخلو که موږ ووایو چې دا نه وي موجود نو ژبه ډېره پاکه کړو د هنري که چیرې د یو چا هنري کلام دی په نثر کې او ته د دې نه هغه کلمې لرې کړې چې هغه د نورو ژبو دي او په ځای باندې مطلب هغه کلمې واچوي چې هغه د پښتو ژبې خپلې کلمې وي نو د هغه هنریت ته تاوان کوي د هغې سبک ته هم تاوان کولی شي استاذه یو خو داسې لغاتونه ویونه دي چې د هغې نه خلاصون نشته مجبوریت دی چې باید خامخا د نورو ژبو نه موږ په پور باندې اخیستې وي چې په پښتو ژبه کې د هغې لغاتونو لپاره داسې لغات نه چې موږ یې وکارو ځینې داسې پیدا کېږي چې موږ سره په پښتو ژبې کې هغه لغاتونه وي خو یو شمېر لیکوالان هڅه کوي چې د نورو ژبو لغاتونه راوړي او وایي چې ګوندې دې باندې به زما د نثر ښکلا پیدا شي ستاسې په فکر یعنې دا
کار ممکن دی یا ښه دی ژبې ته تاوان نه رسوي؟ زما په نظر باندې داسې لیکوالان به ډېر کم وي چې موږ په پښتو ژبې کې معادلې کلمې ولرو او هغه د نورو ژبو کلماتو نه ګټه واخلي. ډېر کم به وي. خو که چیرې یو لیکوال دا کار کوي، ما مخکې یادونه وکړله چې په هنري نثر کې چې ته کله نثر لیکې، په دې وخت کې ډېر وخت د کلماتو او د جملو په ترتیب او تنظیم او په وړاندې کولو کې ته یو ډول مطلب بې اختیاره غوندې اوسېږي. کلمات د ذهن ته راځي او ته یې وړاندې کوې. دې ته په داستاني ادبیاتو کې یو بحث دی د سیال ذهن، متحرک ذهن ورته وایي. د متحرک ذهن بحث دا شی دی چې ستا د ذهن تحرک پیدا کوي. سیال ذهن ورته ځکه وایي چې ستا ذهن د سیلاب په ډول باندې حرکت کوي، کلمات درته پیدا کېږي. که ته اوس د دغه کلماتو په وړاندې کولو کې کوشش وکړي چې معیاري کلمې نه ګټه واخلي او معیاري کلمه په خپل هغه جملې کې او په هغه ځای په خپل ځای کې وکاروي، نو دلته تا نه هغه د هنریت خوا کمزوري کیږي. نو ځکه ځینې خلک د نورو ژبو د کلماتو نه استفاده کوي. خو که څوک وشي کولی چې په عین وخت کې پښتو ژبې کې معادل ولري او د نورو ژبو د کلماتو نه استفاده کوي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې سم کار نه دی. سم کار نه دی. استاد، د پښتو ادب په نړۍ کې استاد ګل پاچا ولپت یو انتقادي ریالیست لیکوالو، یو ښه لیکوالو، په دغه برخه کې ډېر کار هم کړی دی. بل ولفت پیدا نه شو. په اوسني وخت کې یا له ولفت صاحب راوروسته داسې کوم لیکوالان پیدا شوي دي یا شته چې د ولفت صاحب لاره تعقیب کړي یا د نثر په برخه کې هغې ته ورته هڅې کړي دي؟ استاد الفت خو ډېر لوی سړی و او ډېر ښه نثر یې لیکه. د شعر په نسبت باندې د نثر لیکلو خوا ډېره پیاوړې وه او ډېره ستاینه او مننه ورنه کېږي په بېلابېلو ځایونو کې. استاد الفت یو خاص استعداد درلوده او دا چې د استاد الفت د سبک په پیروي باندې آیا داسې کسان به وي چې هغه مطلب هغه د هغه نثر ور باندې اغیز کړی وي او مطلب د په هغه شکل باندې ځینې نثرونه لیکلي وي، امکان نه دی موجود وي. ولې نه وي موجود؟ ځکه چې استاد الفت په نوي ځوانانو کې ډېر پیروان لري د لوستلو، او دا معلومداره خبره ده چې ته یو متن لولې، که ته وغواړې که ونه غواړې د هغه کلمات، د هغه مفکوره او محتوا ستا په ذهن کې ځای پیدا کوي. بیا ته یې چې کله وړاندې کوې نو ستا په نثر کې هم هغه اغېزې لیدل کېږي. نو د الفت صاحب لوی سړی و او اوس هم ښه نثر لیکونکي شته دي، خو په عمومي ډول باندې د الفت ځای څوک نشي نیولی. استاد، په پښتو ادبیاتو کې د شعر یا نظم تله درنه ده که د نثر؟ په پښتو ادبیاتو کې که چیرې موږ د هنري نثر خبره کوو، یو هنري نثر دی او یو ساده نثر دی. که د هنري نثر او د شعر مقایسه کوو او د محتوا له مخې او همدارنګه د پیغام د وړاندې کولو له مخې او یا د آثارو د چاپ په برخه کې موږ بحث کوو، نو د نظم او د شعر برخه چې ده د هنري نثر نه درنده ده، ډیره ده. او علتونه یې ما مخکې بیان کړل چې د کومو علتونو پر اساس باندې ولې په شرقي ادبیاتو او په فرهنګ کې د نظم او د شعر نه ډیره استفاده او ګټه اخیستل کېدله. نو په پښتو ژبې کې که موږ به د هنري نثر خبره کوو، نو د هنري نثر نه د شعر برخه چې ده درنده ده. خو که بیا د ساده نثر خبره کوو، نو په ساده نثر کې خو بیا ډېر اثار لیکل کېږي. استاد، زما یوه بله پوښتنه دا ده چې د نثر په برخه کې دا خو واضح خبره وه چې د غزل په برخه کې یا د نظم په برخه کې د بري پښتونخوا نه د لرې پښتونخوا تله درنه ده. د شعر په برخه کې، د نثر په برخه کې هم د اخوا پښتنو تله ډیره درنه ده او کو د ننني افغانستان؟ زه به د دې خبرې یو یادونه وکړم. کله چې موږ د شعر خبره کوو په پښتونخوا کې، د پښتونخوا په ټولنې کې په میراثي ډول باندې هغوی ته د شعر او د نظم د لیکلو استعداد پاتې دی. خوشحال خان او لارویان ټول په پښتونخوا کې تیر شوي دي. حمزه شینواری او لارویان ټول په پښتونخوا کې دي. عبدالحمید مومند او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان. یو نظریه ده هغه دا چې ځینې وخت ځینې افکار او نظریات او استعدادونه، ذکاوتونه، بد خصوصیات د ټولنې نه په میراث کې پاتې کېږي بلې ټولنې ته، نسل په نسل پاتې کېږي. نو دغه د نظم او د شعر استعداد پښتونخوا ته د ډېر پخوا نه پاتې دی.
چې پخوا هم د نظم برخه درنده وه او اوس هم درنده ده. کله چې بیا د نثر خبره راځي که ساده نثر وي که هنري نثر وي که څېړنیز نثر وي علمي نثر وي بیا د افغانستان تله درنده ده د پښتونخوا په نسبت باندې. بلې استاد د پښتو ادب کې د نثر څومره اړتیا لیدل کېږي په اوسني وخت کې په پښتو ادب کې نثر ته څومره اړتیا لیدل کېږي په داسې حال کې چې زموږ اکثره شاعران او لیکوالان د شعر مختلفو ژانرونو ته مخه کړې ده. مونږ که په هنري نثر خبره کوو او که په ساده نثر خبره کوو په هرې برخې کې پښتو ژبې کې نهایت ډېره اړتیا لیدل کېږي. که په ساده نثر کې خبرې کوو مونږ علمي آثار نه لرو باید وی لرو. مونږ تالیفي آثار نه لرو مونږ تحقیقاتي کتابونه نه لرو مونږ ډېرې ښې ژباړې نه لرو. یعنې په پښتو ژبې کې باید هر کال په زرګونو کتابونه څېړنیز آثار باید چاپ شي تالیفي آثار باید چاپ شي او د ژباړې کتابونه باید چاپ شي چې دا کار په پښتو ژبې کې ډېر کم او په نشت حساب دی. نو په همدې اساس باندې د علم د انتقال لپاره د پوهې د انتقال لپاره د کتاب نه بغیر نه کېږي. په ساده نثر خبره کوو که بیا د هنري نثر خبره کوو هنري نثر ته هم د شعر په نسبت باندې ډېره اړتیا لیدل کېږي. یوازې زما د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دوی خپل استعداد او ذکاوت په نظر کې نیولو سره په هماغسې شکل باندې مخکې لاړ شي. که د هنري نثر استعداد یې درلوده نو ضرورت نشته چې دوی نظم ولیکي. زموږ اکثره ځوانان اوس د نظم ټولګې چاپېږي نهایت ډېرې چاپېږي خو هغه زموږ ستاسو فرهنګ او ټولنې ته ډېره ګټه نه رسېږي ځکه هغه شعر هم ډېر نه دی او په هغې کې هغه مفهوم چې د شعریت دی هغه هم ډېر کمزوری دی. نو موږ باید دا په نظر کې ونیسو. زه خپلو محصلینو ته هم دا خبره هر وخت کوم چې که تاسې د نثر لیکلو ښه استعداد لرئ نو ضرورت نشته چې تاسې بیا نظم ولیکئ او په زور یې ولیکئ ځکه د ادبیات د ذوق شی دی او د مطلب دا شی دی چې هغه کلمات او افکار او نظریات باید په تا باندې فشار راوړي چې تا هغه ولیکي. دا نه چې ته په ځان باندې فشار راوړې او هغه کار یو ارادي عمل وي او په زوره باندې ترسره کړي. نو اوسني نظمونه او د نظمونو کتابونه ډېر وخت په زور باندې لیکل کېږي. نو ښه خبره دا ده چې نثر ته پام وشي نثر په برخه کې کار وشي او په پښتو ژبې کې هم علمي نثر ته ډېر ضرورت لیدل کېږي هم ساده نثر ته ضرورت لیدل کېږي او هم هنري نثر ته ضرورت لیدل کېږي. بلې استاد د وروستۍ پوښتنې په توګه د یو ښه لیکوال یا نثرنګار لپاره کومې ځانګړنې دي یا کوم علامات دي چې لوستونکي یا اوریدونکي له ځان سره ژوندي وساتي؟ یو خو د هنري نثر لیکوال ځانګړتیاوې دي او بل بیا د ساده نثر نګار ځانګړنې دي علمي نثر نګار ځانګړتیاوې دي. که په علمي نثر باندې خبرې کوو بیا هغه خپل خصوصیات او ځانګړتیاوو ته ضرورت لري. که څوک علمي کار کوي څېړنیز کار کوي نو هغه باید د تحقیق اصولو سره اشنا وي متن کې ماخذ په خپل ځای وښیي اقتباسونو د لارو چارو سره اشنا وي او د تحقیق ټولو اصولو سره اشنا وي. په ساده نثر کې باید خپل کلماتو نه ګټه واخیستل شي چې ابهام پکې نه وي پیچلتیا پکې نه وي او لیکنښ یو دا شان پکې مراد شوي وي. خو که بیا هنري نثر ته راځو هنري نثر لپاره د دې په خاطر باندې چې هغه نثر لیکونکی دائم نثر په ټولنه کې ژوندی پاتې شي او خلک ورځنې ګټه واخلي. اول دا ده چې په خپل نثر کې د یو رښتینولۍ نه ګټه واخلي. یو دویمه مهمه خبره دا شی ده چې دی په خپل نثر لیکلو کې هغه د نثر لپاره چې کوم هنري توکي ضروري دي هغه باید په نثر کې ځای په ځای کړي. کوشش وکړي چې کیفیت باندې د نثر کار وکړي او بل دی باید په د نثر په لیکلو کې که په یوې برخه کې استعداد او ذکاوت لري ډېر هغه برخه کې لیکوالان موږ په نړیواله سطحه لرو هغه مطالعه کړي او د هغوی نه یو ډول الهام واخلي چې هغوی څنګه که موږ وایو چې مثال په ډول باندې دین کشتون د نوبل جایزه واخیستله که موږ وایو چې سوله او جګړه د نوبل جایزه واخیستله یا هغه آثار چې بهترینې جایزې په دنیا کې اخیستې دي دا یې ولې اخیستې دي هغه تخنیکونو سره باید موږ اشنا شو چې هغه لیکوالانو کومو تخنیکونو نه ګټه اخیستله چې موږ هم د همغه تخنیکونو نه ګټه واخلو. نو هنري نثر خپل خصوصیات او ځانګړتیاوې لري هم نثر خپل خصوصیات او ځانګړتیاوې لري هم لیکوال باید همغه خصوصیات او ځانګړتیاوې ولري چې تر څو دی وشي کولی چې یو ښه هنري نثر تخلیق کی او په ټولنه کې بیا تلپاتې وي. ډېره زیاته مننه استاد چې زموږ بلنه دې ومنله او تر دغه ځایه راغلئ. ژوندی اوسئ. ډېره مننه. د کونړ ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو د هنري لفظونو دا ځانګړې خپرونه و همدومره وه. یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم
تاسو ټول په پاک رب سپارم، پاک الله مو باندې.